د دې تاریخي ښار په لرغونو دیوالونو کې د کرکټ له شور څخه ډک داستان پروت دی چې په لورو پرتو سیمو کې به یې د بریا غږونه اورېدل کېدل. همدې تاریخي ښار ته د هند څخه راغلی مبصر ډوینډر کومار د افغانانو له تود هرکلي سره مخ شو. راغلی هندی تبصره کوونکی به د را روان قوشتېپې ملي جام تر سرلیک لاندې د کرکټ سیالیو کومنټري وکړي. نوموړی د افغانستان د کرکټ ټیم په هکله BBC پښتو ته په مرکه کې وویل د تیر 500 ورځ نړیوال جام سیالیو کې افغان لوبغاړو خپل ځواک وښوده. د نړیوال جام اتلو لوبډلو ته یې ماته ورکړه او د نړیوالو پام یې ځان ته راواړاو. هوا میں آ چکا ہوں اور خو پاکې هوا ته راغلی یم او مهمه خبره دا ده چې کرکټ خو هسې هم په زړه پورې لوبه ده، خو په کومه ژمنتیا او کلک هوډ سره چې افغان لوبغاړي دا لوبه کوي نور یې نه کوي. په ځانګړي ډول په نړیوال جام کې چې افغان لوبډلې څومره ښې لوبې نندارې ته وړاندې کړي دي، اوس د ټول دنیا ورته سترګې دي چې د 100 اوریز لوب پر روان نړیوال جام کې به څنګه ولوبېږي او خلک به ګوري چې دلته په قوشتېپه سیریز کې افغان لوبغاړي په څه فام سره لوبې کوي. نو دې سیالۍ ته به یوازې د افغانستان نه بلکې د نورې نړۍ هم ورپام وي. ښاغلی کومار د افغانستان د لوبغاړو په تړاو وایي چې دغه هیواد د نړۍ غښتلي وروتو پچونکي محمد نبي، راشد خان او مجیب زدران له ځانه سره لري چې په نړیوال 100 ورځ فارمټ کې یې د غوره توپ غورځونکو ځای خپل کړی دی. ډوینډر دوام ورکوي او وایي که توپ وهونکو ته په پرله پسې د لوبېدو موقع ورکړل شي نو کولی شي چې په راتلونکي کې د افغانستان ښه استازیتوب وکړي. دیکھیے افغانستان کے جو اسپنرز ہیں وہ دنیا کے کسی بھی اور کرکٹ ټیم کے ګوري د افغانستان ورو توپ اچونکي د نړۍ غوره سپینران دي لکه مجیب یا راشد خان. وګوري چې د سپین توپ یا 100 اوریزو لوبو تر ټولو غوره سپینرانو کې دي. اوس خو بیټینګ هم ډېر سوی دی. نبي وګوري چې هم بال او هم بیټینګ ښه کوي. نو بېشکه چې په T20 سیالي کې د افغانستان توپ اچونه ډېره ښه ده. تیزه توپ اچونه هم په ښه کېدو ده. نوین او فضل حق فارقي هم ښه بالینګ کوي. نوید زدران څه باندې 140 سرعت سره توپ اچوي. ډیفرنس نه یې یہاں پر صرف ګوري په وړتیا کې ستونزې نشته، خو کله شرایط او د توپ وهونکي لوبېدل فرق کوي. بیټسمنان ته باید وخت ورکړل شي چې دوامداره لوبې وکړي. دا اوس چې په کورني کرکټ کې کوم بدلون راوستل شوی، ټول لوبغاړو ته د پرله پسې لوبېدو فرصت برابرېږي. دا ښه دی لکه څنګه چې د افغانستان د ورو توپ اچونکي د نړۍ په بېلابېلو لیګونو کې لوبېږي او ښه ځلیږي. علت یې دا دی چې هغوی دوامداره لوبې کوي. نو چې همداسې په کورني کرکټ کې سیالي او نور لوبو کې بیټسمنان هم په پرله پسې لوبې وکړي، بیټینګ آرډر ورسره ښه کېږي. دغه هندي مبصر د کرکټ د مینوالو په زړونو کې یو خاص ځای خپل کړی دی چې د همدې محبوبیت له امله یاد وګړی کله کله په پښتو ژبه د افغانانو د مینې په پار ورځنې مننه کوي. نوموړی د افغانستان سره د خپلې مینې او پښتو ژبې په تړاو وایي زموږ د سیمې ځینې دودونه د افغانستان له دودونو سره ورته دي. همداشان فارسي ژبه هم زموږ راجستاني ژبې سره یو څه ورته والی لري. نو له همدې امله د یاد ژبې د یادولو لیوال یم. وجہ یہ ہے کہ میری خود کی لائف سٹوری بھی افغانستان کی طرح ہے. میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے آتا ہوں، وہاں پر کوئی اپرچونیٹیز. د دې علت دا دی چې زما د خپل ژوند کیسه هم د افغانستان غوندې ده. زه د هند د واړه کلي او لرې پرتې سیمې یم. هلته د پرمختګ فرصتونه او نورې اسانتیاوې نشته. بل دا چې زه د راجستان ایالت اوسیدونکی یم. دغه ځای کلتور له افغانستان سره ډېر ورته دی. زما د زحمتونو کیسه او د افغانستان د کړاو کیسه یو خیل ده. دیکھیے پرشین لینگویج اور جو راجستانی بولی جاتی ہے اس میں تھوڑی تھوڑی سیملیرٹی ہے. ګوري فارسي ژبه زموږ په راجستان کې ویل کېدونکې ژبې سره یو څه ورته والی لري. نو لږ لږ پرې پوهېږم. ډوینډر کومار تر دې د مخه څو واره نور هم افغانستان ته سفر کړی او د پلازمینې کابل له ځینو سیمو څخه یې لید کاته کړي وو. خو یاد کس دا ځل هوډ لري چې په راتلونکي کې به د افغانستان د ګڼ شمېر تاریخي سیمو څخه لیدنه وکړي.